السلام علیکم. امید در به دې چې ټول دوستان به روغ جوړي او د ژوند په مزو کې به وي. په خپلو بچو باندې رحم وکړئ، په خاصه توګه هغه ماشومان کم چې 4 کاله 3 کاله یا کم عمر لري. په دې وخت کې تاسو په هغه باندې رحم وکړئ چې د هغه مستقبل روښانه جوړ شي، چې د هغه نه د معاشرې یو ښه وګړی جوړ شي، یو ښه تربیت د هغه وشي. په مستقبل کې هغه د خپل ځان په کار راشي، ستاسو په کار راشي او په معاشره کې یو رول ماډل جوړ شي. دا به څنګه جوړیږي؟ رحم به ته په څه طریقه باندې په خپل ماشوم باندې کې، په خپل بچي باندې کې. یاد ساتئ که چېرې ستاسو د بچي 4 کاله 3 کاله یا د دې نه کم عمر دی او تاسو د هغه یو ښه مستقبل جوړوئ، په دې ټایم کې تاسو په هغه باندې رحم په خاصه توګه وکړئ. هغه رحم داسې دی که چېرې ستا بچي سکول ته ځي، مکتب ته ځي، هغه ته وایي خپل بوټان په خپله باندې پالش کوه، هغه ته وایي خپلې جورابې په خپله باندې پخپو که، هغه له دا تربیت ورکا چې دی واشروم ته لاړ شي او د واشروم نه واپس راځي چې واشروم د په خپله باندې صفا کړی وي. هغه په دې باندې پوه کړه چې سحر راپاسې مخ او لاس په خپله باندې وینځه، برش په خپله باندې کوه، چې هغه اوده کېږي وایي بالغ ځان ته په خپله باندې کېده، بیډ ځان ته په خپله باندې صحیح که. هله به د یو ښه تربیت جوړیږي او دی به یو ریسپانسبل انسان جوړیږي، یو ذمهوار انسان به جوړیږي. داسې نه که چېرې تاسو د ده سره دا ونه کوئ او هر ځای کې تاسو هغه ریسپانسبیلټي په خپل لاس کې اخلئ او هر ټایم هغه ته نږدې کېږئ او د هغه د ښه کولو کوشش کوئ، داسې نه چې په مستقبل کې هغه یو ذمهوار جوړ نشي، چې په هر ځای کې په هغه باندې مشکلات راځي، هغه به بیا په هغه ځای کې خپل مور او پلار ګوري، د خپل مور او پلار همدردي به ګوري، بلکې تاسو به بیا په هغه ځای باندې نه، هغه ماشوم به بیا ناکامۍ طرف ته ځي. که چېرې ستاسو زوی سکول ته ځي، ستاسو ماشوم سکول ته ځي، که سکول لنډ وي نو ورځ نیمه ورسره تاسو لاړ شئ، طریقه ورته وښیئ چې بچې په دې لاره ځه او په دې لاره باندې راځه چې هغه ریسپانسبل جوړ شي. که سکول لنډ وي په ګاډي کې په موټر سایکل مه وړئ، پوهه یې کوي چې ته به پیاده په دې لاره باندې ځې او په دې لاره باندې به واپس راځې. ورځ نیمه به هغه ته مشکلات وي، خو دی به یو ښه عادت واخلي، دی به یو ریسپانسبل انسان جوړ شي، دی به په ژوند کې بیا پرمختګ کوي. او دویمه خبره ډېره زیاته ضروري ده چې خپل بچي د سکرین نه، د موبایل نه، د ټیبلیټ، د ټي وي د دې څیزونو نه ډېر لرې وساتئ. د دې په ځای باندې هغوی له پارک له چکر ورکوئ، بازار ته وله چکر ورکوئ، آیسکریم له یې بوځئ، آوټینګ پې کوئ، نه چې هر ټایم ته هغه له موبایل ورکړي. چې کله ده ته ضرورت شو، ته پوهېږي چې بالکل دا اوس د ده د زده کړې وخت دی او دی ریسرچ کوي، یا د ده دپاره لیپټاپ یا د ده دپاره کمپیوټر یا د ده دپاره موبایل ډېر زیات ضروري دی، هغه به تا ته ډېر وایي چې زما د ملګري سره موبایل دی یا ټیبلیټ دی، ما له هم واخله. داسې به تاسو کله هم نه کوئ، ځکه چې په خپل لاس باندې بچې غلط طرف ته بوتلل دي، د موبایل د لارې، د انټرنیټ د لارې، ځکه چې د 4 د 5 کالو ماشوم دپاره موبایل ضروري نه دی، په یو ځای کې هم درته په کار نه راځي. ډېر داسې ملګري به وي چې هغه به تعلیم یافته نه وي، هغوی سره به د دې باره کې پوهه نه وي، خو صرف به یې اورېدلي چې دی په دې کې زده کړه کوي، خو د دې عمر کې ماشوم د دې نه زده کړه کله هم نشي کولی. خو که چېرې په دې عمر کې تاسو د ده یو ښه تربیت ونه کو، بیا درنه څیز ځي د لاسه. او که چېرې ستاسو ماشومان د 14 کالو نه کم عمر لري یا د دې عمر پورې وي، نو بیا هغوی ته ماحول جوړ کړئ، ځکه چې د دې ایج نه، د دې عمر نه هغه وتې وي او دغه فارمولې ته په دغه وخت کې به د باندې نشي اپلای کولی. نو په خپل کور کې یو رول ریګولیشن جوړ کړئ، یو ترتیب جوړ کړئ چې په هغه ترتیب باندې لاول مور او پلار چلیږي، مشران رونه چلیږي، بعد کې په هغې باندې هغه واړه چلیږي کم چې بالغ نه دي یا د 14 کالو نه کم عمر لري. او که د 14 کالو نه په مخ کې وړاندې لاړه، خو ظاهره خبره چې د هغوی کنټرول کېدل بیا ډېر زیات مشکل وي، ځکه چې هغه ته به بیا ته معاشره جوړې او معاشره یو انسان نشي جوړولی، ځکه چې دا اجتماعي کار دی او اجتماعي حالات تاسو ته په خپله باندې معلوم دي. نو چې څه تاسو اوس کولی شئ، نو ولې نه چې په هغې باندې کار شروع کوئ او خپل یو ماشوم په ژوند کې یو ښه انسان د هغه نه تاسو جوړ کړئ، یو ښه تربیت د هغه وشي چې دی د ځان په کار راشي، د معاشرې په کار راشي، ستاسو په کار راشي او په زمونږ په علاقه کې، زمونږ په ملک کې د هغه نه یو ښه وګړی جوړ شي.